د حصارک ولسوالۍ د یوې لویې قریې تومني چې شاوخوا 10 کلي او له 200 زیاتې کورنۍ پکې میشتې دي د سړک د نشتون له امله یې ګڼې ستونزې ګاللې. اوس د ننګرهار د کلو پراختیا ریاست دغه قریې ته د سړک د جوړېدو تابع کړې. د دغه ریاست مسؤلین چې دغه سړک د چارو د پیل په موخه یې سیمې ته سفر کړی وایي دغه سړک خام ډول د خوراک نړیوال سازمان WFP او د دولت په بودیجه جوړیږي چې چارې رسما پیل کړي. 200 کورنۍ هلته ژوند کوي. 15 کیلومتره لار وي تر دې دمه لار نه لرله. هلته به خلکو چې کوم خوراکي شیان یا د دوی ضروریات هغه به انتقالول، هغه به یې په څارویو باندې انتقالول. هلته نو اوس اسلامي امارت غواړي چې د خلکو ته سړک جوړ کړي. ونډه د خوراک نړیوال سازمان هم لري چې هغه یو 100 نمونه لري او نور د امارت ملګري دي هم دوی خپل کوشش کوي او ته پیسې پیدا کوي. په همدې حال کې د دې سیمې قومي مخور هم خوښي ښیي او د سړک د نشتون له امله د ناروغانو خپلو سیمو ته د خوراکي موادو د لیږد او نورو حالاتو کې د ستونزو د ګاللو کیسې کوي. چې 15 کیلومتره یو د مړي یا د ژوندي راکته کول د ناروغ راکته کول څونه زیاتې ستونزې دي. انشاءالله که دا کار خدای تر دغه کوو د امارت اسلامي په کومک او همکارۍ. زموږ مشکلات چې ونې دومره دي چې له اندازې نه زیات او ډېر په تکلیف ورپېټ هم په شا مریض هم په شا او چې کوم هدف ته رسېږو ورره بس چې روغ یم د دې خراب شي. نو سره خو چې موږ ته جوړ شي موږ خو به ډېر خوشحاله شو، موږ به ډېره مننه وکړو چې دا مشکلونه خلاص. بل خوا بیا د دغه ولسوالۍ ولسوال هم خوښ دی چې د کلو او پراختیا ریاست له لوري دغې ستونزې ته رسېدنه کیږي. خو نوموړی زیاتوي چې دغې ولسوالۍ اوسیدونکي په ګڼو نورو برخو کې هم رغنیزو پروژو ته اړتیا لري. پاس اوچته بانډه ده او ساحه ده. دا خلکو ډېر سخت تکلیفونو سره د لارې د نشتون د وجې نه د سړک د نشتون د وجې نه د تکلیف سره مخ دي. که هغه مریضو ته پېښ شي غریبانان دا په شا یې راکوزوي، که دغه شاندې مړی ورته پېښ شي واقع وشي هم دغه شاندې په شا باندې او ډېر په مشکله باندې په سخته باندې راکوزوي. نو الله تعالی نه امید ده چې دغه پروژه به انشاءالله زر ته زر سرته ورسېږي. حصارک د ننګرهار یوه لویه سرحدي ولسوالۍ ده چې ډېرې لویې قریې لري. نه یوازې دا چې د کلو او بانډو سړکونه یې نه دي جوړ شوي بلکې د دې ولسوالۍ سړک هم خام دی او خلک یې د تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ دي. هیره دې نه وي چې په تېرو 20 کلونو کې د ناامنیو له امله دغه ولسوالۍ کې نه هم د وخت حکومت او نه هم کومې مرستندویه ادارې د پام وړ رغنیزه پروژه پلې کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، حصارک.